اتڼ یو ډول دودیزه ګډا او د خوښۍ لوبه ده چې له ډېرې لرغونې زمانې راهیسې په افغانستان او د پښتنو په نورو سیمو کې دود دی او تاریخي لرغونتیا یې آریایي ټولنې ته رسیږي چې د هغه مهال له مذهبي عنعنو څخه سرچینه اخلي. په افغانانو په ځانګړې توګه پښتنو کې له ډېر پخوا څخه تر ننه اتڼ د رزم او بزم د یوه غوره سمبول په توګه شته. دغه ملي او ولسي ګډا معمولا له ډول او سورنۍ سره ترسره کیږي او پکښې د اجرا کوونکي د وجود ټول غړي په ځانګړې توګه لاسونه، سر، پښې، غاړه، اوږې، سینه او نور په مخصوص او منظم ډول حرکت کوي. د بدن د بېلابېلو غړیو د حرکتونه که له یوې خوا د ټول وجود او په ځانګړې توګه د دغو غړیو د قوت او پیاوړتیا سبب ګرځي، نو له بلې خوا د یوه ځانګړي جګړه ییز مهارت په توګه له دښمن سره مقابلې پر وخت ورڅخه کار اخیستل کیږي. له تاریخي څېړنو نه داسې څرګندیږي چې د دغه هنر، ورزش او لوبې بنسټ په لومړیو کې د دې لپاره ایښودل شوی چې ځوانان د جګړې پر مهال د وسلې په ځانګړې توګه د تورې، کوتک او ټوپک چلول زده کړي او د دوی بدن چست، چالاک او غښتلی وروزي چې د دښمن مقابلې ته ښه چمتو وي. خو وروسته د وخت په تېرېدو ورو ورو دا ملي ورزش د افغاني موسیقۍ او هنر یو په زړه پورې برخه شوه. په ځوانانو کې د شور، جذبې او احساساتو د پیدا کولو لپاره به دا ورزش د موسیقي له آلو په ځانګړې توګه د ډول او سورنۍ له ساز او سرود سره یو ځای ترسره کاوه. د دې لپاره ځانګړې سندره، غږونه، سروکي او لنډۍ هم جوړې شوې. په راوروسته زمانو کې برسېره پر نارینه‌وو په ښځو کې هم د دغې ګډې ډله ییزې نڅا او هنر زده کړه رواج شوې او تر ننه د ودونو او نورو خوښیو زیاتره محفلونه پرې تاوده ساتل شوي دي. اتڼ په زیاترو افغاني قومونو او قبیلو کې د بڼې او شکل په لږ او ډېر بدلون او توپیر سره رواج لري. تاسې چې اوس کوم اتڼ ګورئ، دا په 1950 زېږدیز کال کې یعنې له نن څخه 73 کاله پخوا د پښتنو د نوموتي قام خټک قام د اتڼ بڼه ده.